دا یو ورور تپوس کړی دی چې سودخور انسان سره قربانی کول څنګه دي. سودخور انسان سره قربانی کول څنګه دي. نو زما معزز ورونو د کم یو انسان چې خوراک سکاک ګټه وغیرہ د حرام وي د سود معامله کوي یا د رشوت معامله کوي یا بل یو د حرام کاروبار شروع کړي وي نو داسې انسان سره قربانی کول ناجایز دي. بلکې چې داسې انسان تا سره په قربانی کې شریک شو چې داغه ګټه د حرام هوا د سود معامله یا د رشوت معامله یا بل څه کاروبار د حرام کولو او تا سره قربانی کې شریک شو نو زما معزز او قدرمندو داغه قربانی خو نه د قبول، لیکن داغه د پیسو د وجه نه او داغه د حرامي کمایې د وجه نه ستا قربانی هم نه ده شوی. نو په دې وجه باندې د قربانی اورز را روان دي نو شریک توپ چې کوي ځان سره مسلمانان شریک کوي نو داغه ګټه ګوره چیرې د ګټه څنګه دا مثال حرام ده یا حرام نه ده. احسن الفتاوی کې لیکلي دي د یو انسان مثال 20,000 روپے برخه راځي او په 20,000 کې 1 روپے هم د حرام مراغن قرباني نکي نو چې ځان سره څوک شریک کوي نو داغه ګټه لګو ګوره چې د خود حرام کاروبار نه کوي. کله حرام کاروبار کول به ځان سره مشرک کوي قرباني ور سره نکي.